السلام علیکم درنو هیوادوالو، بهترین پکتیوال یم. درنو هیوادوالو، پرون مې یو ویډیو نشر کړله چې تر ارګه پورې ورسېده، تر لوړپورو چارواکو پورې ورسېده او ما ته د ارګ نه هم زنګونه راغلل چې تاسو مشکل به حل شي. وزیر د سیتابې نه هم زنګونه راغلل چې تا مشکل به دغه حل شي، بس انشاءالله نور به هېڅ مشکل نه وي. دغه امبولانس کور ته راپسې راولېږلو، دریم ځلې بیا د افغان جاپان روغتون ته راوړم. دغه د خپله د رئیس صاحب دفتر دی، یو ساعت دلته کېږي، ورته ولاړ یم چې زه هم شکایت دته وړاندې کړمه. په دې مریضۍ کې دغه د کرونا وژونکې ناروغۍ نیولی یم، دلته یو ساعت کېږي ولاړ یم، څوک مې نه ګوري، غږ مې څوک نه اوري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب د سیتامې، ما خو پرون کمزلې وکړې، خو بیا هم درته وایم چې ټول غلی یې، ټول جنایتکاران یې. خلکو په لیاس دی، خدای ملت د تباهۍ په حال کې روان دی. زما دوه ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوله، دماغ غږ څوک نه اوري. دغه 200 میلیون ډالر راغلل، 100 میلیون ډالر راغلل، دا څه شول؟ دلته خو نه لابراتوار شته، نه معاینات شته، هیڅ شی هم نشته. اوس یې دلته راوړم چې بستر دی که اوس بیا دغه د توفانچۍ په سر راته کېښودله چې زه ته جګ جوړ یې. دلته خو یو اکسیجن درکوو، نور مونږ هېڅ شی هم نه لرو. بیا مې وغوښتل چې ډاکټرانو نه دا مصاحبه واخلم چې دلته رښتیا هم دا مجهز وسایل شتون لري او که نه. ډاکټران ټول رانه وتښتېدل، یو هم ما سره چا مصاحبه ونه کړه. بیا هم تر رئیس جمهوره پورې بیا هم غږ درته رسومه چې ګورئ مه کوئ، په لیاس د خدای دا خیانت دی. زما کور خو د تباهۍ په حال کې روان دی، زما کورنۍ خو تباه شوه. د نوره ملت خو مه غر کوئ، د نور ملت خو مه تباه کوئ. په دې وخت کې هم تاسو غلا کوئ، په دې وخت کې هم تاسو اخر مرئ. خلکو مرئ، په لیاس د خدای مرئ، خپل خدای ته به تاسو څه ځواب ورکوئ؟ دا د رئیس دفتر دی، یو ساعت کېږي ولاړ یم، څوک مې نه ګوري. خدای په امان. بند